یو ورور سوال کړی دی چې د محرم په میاشت کې دا خلک کوي چې نکاح مکروه ده، دا خبره صحیح ده او که نه؟ دا د محرم میاشت ده که وایي په دې کې به نکاح نه کوې، دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب په دې کې هېڅ ګناه نشته او نه کراهیت شته چې یو سړی د محرم په میاشت کې نکاح کوي. د هغې یو څه وجې د اولنۍ وجه اصل اباحت دی په یو کار کې، اصل دا دی چې دا کار مباح دی او جایز دی چې څو پورې دلیل نه راغلی او په هغه دلیل کې دا نه چې دا حرام دی یا مکروه دی، د هغه وخته پورې ورته نه موږ مکروه ویلی شو نه ورته حرام ویلی شو، او په دې څه دلیل نشته. دویمه خبره دا ده اجماع د علماو د په دې باندې، اجماع سکوتي مکوته وی خو اجماع د په دې باندې د اوسه پورې یو عالم هم دا نه دی ویلي، نه په پوخانو کې نه په وروستنو کې، نه په صحابه کرامو کې، نه په تابعینو کې، نه د دین په مشرانو کې چیرې په دې ورځو کې نکاح د محرم په میاشت کې نکاح یا حرامه ده یا مکروه ده، یو هم دا خبره نه ده کړې. درېیمه خبره دا ده دا میاشت برکتي میاشت ده، ځکه چې دا په اشهر الحرم کې راځي، هغه څلورو عزتمنو میاشتو کې برکتي میاشت ده. نو چې برکتي میاشت ده پکار خو دا دی چې سړی په دې کې نکاح وکړي چې برکت پکې میلاو شي ورته، دې نه یېرېدو خو نه دی پکار چې په دې کې موږ نکاح نه کوو، بدپالي به دلته نه کړي، بلکې پکار خو دا چې یو سړی زه پکې نکاح کوم ځکه چې دا میاشت څه ده؟ میاشت برکتي ده. څلورمه خبره دا ده که څوک دا ووایي چیرې حسین رضی الله عنه په دې میاشت کې شهید شوی، دا شیعګانو دا خبرې مشهورې کړي دي چې په دې میاشت کې به نکاح نه کړي، دا د شیعګانو خبرې دي. نو که څوک دا ووایي چې په دې میاشت کې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی ځکه موږ دا کار کوو، نو اولنۍ خبره آیا شریعت دا ویلي دي چې د چا په مرګ باندې دومره غم وکړه او دومره ویره او ماتمونه وکړه چې په کلونو کلونو بیا دا قصې دې ځي چلوه او بیا په هغه ورځو کې چې هر کال لازي ته به نکاح نه کېده چې د شریعت ویلي؟ دویمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات محبوب دی موږ ته که حسین رضی الله عنه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی د ربیع الاول میاشت وکنه، بیا خو پکار دی چې ربیع الاول په میاشت کې واده نه کېدی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی. او که داسې موږ غم را تازه کوو نو بیا خو بالکل دا ودونه پرېږدو ځکه چې هر میاشت کې مشران صحابه کرام او علما او دا مړه شوي دي او موږ دا غمونه داسې را تازه کوو. دا ټول غیر شرعي کارونه د شیعګانو نه اخیستې شوي خبرې دي دا ټولې، بلکې بعض علما دې له ترجیح ورکوي وایي علي بن ابي طالب رضی الله عنه واده د فاطمه رضی الله عنها سره دا د دریم کال د هجرت په دریم کال محرم په میاشت کې شوی دی. د علي رضی الله عنه نکاح د فاطمه رضی الله عنها سره دا کله شوی دی؟ د هجرت په دریم کال په اولنۍ میاشت کې. څنګه دا ناروا شو؟ نو دا خبره چې بې دلیله ده، والله اعلم.